نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من حراق الدم. د ذوالحجې په لسم تاریخ باندې د لوی اختر د عید الاضحی په ورځ باندې چې ابن آدم څومره اعمال کوي پای کې ټول نه محبوب عمل الله تبارک وتعالى ته وینا تویول دي. وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها. او دا د قربانۍ ساورې به د قیامت پر ورځ باندې خپل ښکورو سره خپل ویښتو سره خپل کرشونډو سره راځي ژوندی کېږي به او د دې ابن آدم په اعمالو کې به تللی کېږي. وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض. وینا لازمکې ته د ساوري نه رسېدلې نه وي چې د هغې نه مخکې د الله په نسبت باندې مقبولیت درجه حاصل کړې وي. فتیبو بها نفسا. لہذا د الله بندیانو په خوشحالۍ سره قربانیانې کوئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دغه ورځ باندې ټول نه محبوب عمل الله تبارک وتعالی ته هغه څه شی دی هغه وینه تویول دي. او د قیامت په ورځ باندې الله تبارک وتعالی به نیکو اعمالو نه ښه شکلونه ورکوي او بد عملونو نه بد شکل به ورکوي. نو د قربانۍ ساورې به ستا ښایسته شکل کې راځي او پل صراط باندې به تاله هغه سواری جوړیږي په دې باندې به سور ځي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بقرونها خپلو ښکورو سره او خپلو د ویښتو سره کرشونډو سره مطلب دا چې مکمل سورې به راځي ستا په عملنامې کې به دا تللی کېږي. لہذا بیا ارشاد فتیبو بها نفسا. ای د الله بندگانو خوشحالۍ سره به د قربانیانې کوئ دا ځان باندې بوج هغه مه ګڼئ. او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه کرامو تپوس وکړو چې د قربانۍ حقیقت څه دی. ارشاد یې فرمایي دا ستاسو د نیکو د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. صحابه کرامو تپوس وکړو فما لنا فیها یا رسول الله. د الله حبیب مونږ ته به څه میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو بكل شعرة حسنه. د هر وخت بدله کې بتا ته یو نیکی میلاویږي. صحابه کرام خو د نیکانو هغه شوق او دغه خیال به ساتي چې مونږ د نیکانو میلاو شو. یو دم تپوس وکړو چې دا اونان چې کوم دی په ګړو باندې دا خو انتهایی باریک دي آیا د دې عمر دا او ډېر زیات وي د شمار نه بار دي د دې به مهر وخت باندې یو نیکی میلاویږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا او بكل شعرة من الصوف حسنه. دا اونانو هم یو وخت باندې تا ته یو نیکی میلاویږي. ګډ دی واغسه ګډه واغسه پای من زیات وخت لري زیات نیکانې به میلاویږي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام دا قربانی په خپل لس کاله مدینه منوره کې وخت کړی دي. لس کاله مسلسل قربانی کړی ده او مزید د دې تفصیل ان شاء الله بیا پاینده جمعه کې